مانځه کې کوم صورتونه دي ترتیب قرآني دی هغه د انسان نه ګډوډ شي. مخکینی د وروستنی صورت دا په مخکینی رکعت کې وي او دغه رنګې مخکینی صورت دا په وروستنی رکعت کې وي، یعنې ترتیب قرآني د ده نه ګډوډ شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مسله ده چا تپوس کړی دی، یو کس دی چې هغه له واړه بول یعنې وړي امتیاز دي یا لوی امتیاز دي دا ورغلي دي یا خېټه کې ډېر ګیس دی، نو آیا او ده اودس ساتلی دی چونکې د ژمي موسم دی خلک اکثر اوبه یخې وي نو اودس ساتي، نو آیا په داسې حالت کې چې یو سړي ته سخت امتیاز ورغلي دي لوی وړې او یا خېټه کې ګیس دی، نو آیا په داسې صورت کې لمونځ کول یا جمع کول د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی علماو فقهاو لیکلي دي چې دې ته حابس البول یا دافع البول یا دافع الاخبثین ویل کېږي، نو په داسې صورت کې لمونځ کول چې کوم دی دا مکروه دي. او وجه دا ده چې په داسې صورت کې د سړي ټوله توجه هغه مانځه ته نه وي، بلکې هغه مانځه کې توجه د ده برابره نه وي، ټول هغه خپل ځان طرف ته متوجه وي. نو د مانځه دپاره ذهن چې کوم دی هغه خالي پکار وي او مانځه کې یعنې خشوع او خضوع چې کوم دی پکار ده، نو دغې وجې نه د هغه خشوع او خضوع چې کوم دی هغه متاثره کېږي او دی دا سوچ کوي یاره زه به څنګه دا مونځ زر ختموم چې خپل یعنې حاجت یعنې پوره کړم. نو دغې وجې نه دی که ده نه جمع لمونځ هم ځي خیر دی، او یا مطلب داسې لمونځ هم ترېنه لاړ شي نو خیر دی، دی به لاړ شي خپل ځان به فارغ کړي او هغې نه پس به راشي اودس به وکړي او ښه په توجه سره به چې کوم دی یعنې لمونځ وکړي. او دې سره یو بله مسله هم ده، یو سړی دی چې هغه ته ډېره سخته او لږه لګېدلې ده او د مانځه ټایم هم دی، نو اوس که چېرې دی او خوراک تیار هم دی، طعام تیار هم دی، نو او مانځه کې لا ټایم شته دی یا د مانځه دپاره چې کوم دی لکه وخت لا باقي دی، نو او دلته جمع ودرېږي، نو آیا دی به چې کوم دی اول خوراک کوي او که نه جمع کې به شرکت کوي؟ نو که چېرې داسې حالت وي چې دلته ډېره سخته او لږه محسوسېږي نو دی اول خوراک وکړي، هغې نه پس دی ښه په توجه سره یعنې لمونځ وکړي. که چېرې دی په مانځه کې لګیا شو لمونځ یې شروع کړو نو د ده ټوله توجه به خوراک ته څښاک ته به وي، نو دغې وجې نه دی ښه په توجه سره لمونځ نه شي کولی، نو دی اول د خوراک نه ځان فارغ کړي بیا ښه په توجه او په آرام او په سکون سره دې لمونځ وکړي. چونکې مانځه کې خشوع او خضوع توجه ضروري ده او دلته د ده مایند چې کوم دی هغه ډسټرب کېږي، نو د دې د وجې نه لمونځ دې دپاره څه شی ده په داسې حالت کې لمونځ کول دا مکروه دي. دغرنګې بله مسله ده د مانځه په باره کې اکثر خلک تپوس کوي یا موږ ته هم پیښېږي، بعضې وخت سړی چې کوم دی مانځه کې کوم صورتونه دي ترتیب قرآني دی هغه د انسان نه ګډوډ شي. مخکینی د وروستنی صورت دا په مخکینی رکعت کې وي او دغه رنګې مخکینی صورت دا په وروستنی رکعت کې وي، یعنې ترتیب قرآني د ده نه ګډوډ شي. لکه مثلا علم تر کیف فعل ربک دا په اخري رکعت کې وي او لإیلاف قریش دا په اول رکعت کې وي، نو آیا دې سره د ده لمونځ باندې څه اثر پرېوتو؟ نو که دا د نه په خطا سره وشو یعنې بلا قصدن یعنې د ده اراده ورته نه وه خو بس په خطا سره دې نه وشو، نو په مانځه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. او که یو سړی قصدن عمدن داسې کوي نو داسې بیا مکروه دی ځکه چې هغه ترتیب قرآني یعنې هغه ګډوډ شي او سجده سهو هم پرې نه لازمېږي ځکه چې هغه هم قرت دی او دا هم قرت دی، نو مطلب د قرت په خپل ځای باندې ادا شو، په مانځه باندې څه فرق پرې ونه ځي که خطا انداسې شو، که قصدن به داسې کوي نه او که قصدن وکړو نو بیا داسې مکروه ده. بله مسله دا وي چې اکثرو ځایونو کې دا کېږي چې یو سړی مسافر او امام هغه مقیم وي، نو آیا دی به لکه مازدیګر لمونځ دی یا ماسپښین لمونځ دی، نو آیا دی به د مقیم امام پسې مسافر دی به نیت څنګه کوي؟ ځکه چې د مسافر په حق کې خو 2 رکعته وي د مسافر دپاره، نو دی به د امام مقیم پسې چې کوم دی لمونځ څنګه کوي؟ ځکه چې د امام د متابعت د وجې نه به دی 4 رکعته کوي، ځکه د امام نه خو په منځ کې سلام ګرځولی نه شي چې په 2 رکعته باندې سلام وګرځي، هلته د امام اتباع هم واجبه ده، هغه به هم کوي، نو دی به نیت څنګه تړي؟ اکثر خلک دا تپوس کوي. نو دی نیت تړي خو د رکعتونو دغه چې کوم دی هغه وخت رکعتونه دې پکې نه یاد چې 4 رکعته لمونځ کوم، به دی به مطلق نیت دی. دا مسله هم ده چې فرض لمونځ دپاره مطلق نیت کافي دی، ټیک ده که نه؟ فرض دغه دپاره چې کوم دی بس مطلق نیت به چې کوم دی هغې دپاره یعنې داسې وکړي چې یعنې د دې وخت فرض لمونځ ادا کوم یا که د ماسپښین فرض لمونځ ادا کوم یا د مازدیګر فرض لمونځ ادا کوم، بس هغه رکعتونه دې پکې نه یادوي، یعنې چې 4 رکعته، ټیک ده؟ او که 4 رکعته یاد هم کړه یعنې 4 رکعته د ماسپښین لمونځ کوم یا د مازدیګر لمونځ کوم، بیا هم چې کوم دی د ده لمونځ ادا شو، بس امام سره به چې کوم دی سلام وګرځوي، دا څه مسله نه ده. اکثر خلک
په داسې وخت کې په سوچ کې پرېږدي چې اوس به څه چل کومه ښه نو بس دغه پکې مه یادوه رکعتونه به صرف هغه فرض د وخت یاد کړه یعنې د فرض د دې ماسپښین ادا کومه یا د مازدیګر ادا کومه بس رکعتونه دې پکې نه یاد دي او که رکعتونه یاد هم کړه پکې څه بدیت پکې چې کوم دی نشته د لمونځ چې کوم دی هغه وشو ښه دغه رنګې یو بله مسله ده یو سړی چې کوم دی په التحیاتو کې په قاعده کې د التحیاتو په ځای په غلطۍ سره د الحمد چې کوم دی شروع کړه الحمد ویل نو دی به څه چل کوي دی به بیا چې کوم دی التحیاتو شروع کړي التحیاتو به ووایي او الحمد چې کوم دی ویلې دی بس هغې په ځای باندې به بیا التحیاتو ووایي خو اخره کې به مطلب دا دی سجده سهو وکړي چونکې په قاعده کې لږ تاخیر رالو نه تاخیر په وجه باندې په ده باندې سجده سهو لازمه شوه لمونځ د ده چې کوم دی هغه صحیح شو نو د الحمد د تحیاتو په دې باندې چې سړی الحمد ووایي دغه رنګې یو سړي چې کوم دی یو امام هغه د ماسپښین فرض مونځ ادا کو په جمع سره خلکو ته او خلکو سنت هم وکړو بیا امام ته رایاد شو چې ما د خلکو ته د مونځ په بېودسۍ کې وکړو نو امام اعلان وکړو چې یاره دغه د ماسپښین مونځ مونږ په بېودسۍ کې وکړو دا بیا راګرځو نو هغه مونځ به بیا راوګرځي خلک به پسې بیا نیت وتړي یا هغه خلک به هغه نیت یا ځان نه به چې کوم دی مونځ راوګرځوي خو آیا دا کم دې پسې چې کوم د 2 رکعته سنت کړي دي دا به هم ورسره راګرځوي او که نه صرف چې کوم دی هغه فرض به راګرځوي نو علما لیکي فقها لیکي چې دغه فرض به هم راوګرځي او دا 2 رکعته سنت چې کوم دی دا به هم راوګرځي البته هغه 4 رکعته کوم سنت چې کړي هغه به نه راګرځي تاسو وایئ چې دا 2 رکعته به ولې راګرځي دا 2 رکعته به ځکه راګرځي چې دا فرض چې کوم دی دا سنت دا د فرضو تابع دي نو چې کله د دې فرض ونشو نو فرض چې کله ونشو نو مطلب دی دا سنت هم ورسره یعنې ونشو دا د هغې نه بعد دي نو دا به هم ورسره چې کوم دی یعنې راوګرځي دغه رنګه یو بله مسله ده چې یو مسجد شرعي دی چې د هغې امام هم معلوم دی او مقتدیان هم معلوم دي نو هغه ځای کې دویمه جمع کول دا څنګه دی نو داسې جماعت داسې مسجد چې د هغې امام مؤذن او مقتدیان معلومي نو فقهای کرام لیکي چې هلته دویمه جمع کول مکروه تحریمي دي هلته به دویمه جمع نه کېږي ځکه بیا خلکو کې سستي راځي هر سړی به دا کوشش کوي چې مړه بس هسې یو جمع شوي د دویمې جمعې نه به ځان رسي درېیمې جمعې نه به ځان نو هلته به متعدد او ګڼې جمع نه کېږي بس په دغه یو جمع باندې اکتفا کوي هلته به چې کوم دی دویمه درېیمه جمع نه کېږي البته یو داسې دی چې هغه مسجد شرعي نه دی خو یو سړي ځان له د یو ځای کې کار کوي او ځان دپاره د مانځه دپاره ځای چې کوم دی جدا کړی دی لکه اکثر تاسو کتلي په پېټرول پمپونو کې یا چې کوم دی په فیکټرو میکټرو کې داسې ځایونه یې مانځه دپاره مخصوص کړي نو په هغه ځای کې سړی متعدد جمع کولی شي کسان راځي هغې یو جمع وکړه بیا نور کسان بله جمع وکړه نو هغه ځای کې ګڼې او متعدد جمع کولی شي ځکه چې د هغه ځای نه مقتدیان معلوم دي نه امام معلوم دی هغه ځای کې کولی شي یا یو جومات دی په ښار کې دی په شهر کې دی اډه ده د ګاډو اډه ده په هغې کې چې کوم دی مسافر چې کوم دی نږدې راځي او مسجد دی ښه شرعي مسجد دی نو امام یې شته خو چونکې خلک ځي راځي نو چې خلک ځان له مونځونه کوي مسافر راشي یو ګاډی راشي بل خلک راجمع شي نو هلته متعدد جمع کول چې کوم دی د هغې اجازه شته او هغه مطلب دا جایز دي دا یو څو د مانځه په باره کې ضروري مسایل الله دې موږ ته په دې عمل کولو توفیق رانیسي